سره ډیر ظالمان خبرې نه کوي لکه مور خو مور دنو تسوي د الله څنګه الفاظ تاسو هم دي والله کما سره الفاظ ته د مور د رحم په بارک ابا سخت خبرم کوي ابا گزارم در باندې کوي ته ورته خان دي دا خون کوي تاسو پلار بدر ته کنزلم کوي تا ته گزارم کوي تا ته سپور استغم وي تا ته وي کور نه موزه ته ورته خان دي ته سر چپ کې عقل یاد کا د مشر سره غوسه خون کوي هغه مشر نه دی چې هغه غوسه نه کوي هغه زوی ډیر بدبخت دی چې د بد اخلاقی د لاسه د پلار غوسه نشي کولای پلار په ځان ډاډه کا علم او غټی دا دنیا او آخرت یاد ساته پلار دوره ډاډه کا چې تا ته خبرم کولای شي خکولاوي تا له سپیړم در کولای شي په دې مخ باندې تا له گزارم در کولای شي تا د خزي او بچو په مخ کې بي عزت کولای شي او تا ته چې باروزه دا زړم پاغه کی وي دا نه چې ته دومره غټ بد اخلاق چې پلار دې مغلې نه چې سړی ډیر بد اخلاق دی ته تسوي د مشر سره غوسه خون کوي کوم کورون کې داسې مشرانی چې په کشرانو غوسه کوي گزار کوي आवाज کوي د دې مشر خلو او لاسونه خلول غواړي د سر خلول غواړي دا مشران چې په خواو خلکو کې تعلیم دومره نه خو ادب پکې تربیت سمو راشه اوس کوڅه سکولونه دي کالجونه دي یونیورسيټي دي مشران دومره سپکړه لکه پډیران کې چې خزل پرسې د سي مرتنه ګوري په کور کې پلار مور دا د دې تعلیم مری وځه شړه ورزو جو पढ़ के निकला इन्हें बेशऊर ही निकला मेरे वतन में मुरवज निसाब किसके थे دا څنګه تعلیم دے چې دا دی وکړو ته راوته دي تعلیمي ادارې نه تا نه خبد اخلاقه تا نه خبي عقل جوړ شو تا نه پوره چکم دی هغه دا یو انسان جوړ شو تا نه مور پلار تنگ دي تا نه خويندرونه تنگ دي تا نه په کور کې ماشومان تنگ دي د بد اخلاقۍ د لاس تا نه گاوند تنگ دي د الله بنده دا ولې د سکی زما محترم ورونو په خپل ځان بل غور کوو